ګرانو کتونکو مینه هیلې او سلامونه. اسمت الله ظهیر یم ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره. زموږ د نن موضوع د شیډول پور قانون ولې د پی ټی ایم په ضد کارول کیږي. شیډول پور دوی څه شي؟ شیډول پور د پاکستان Anti-Terrorism Act 1997 یا د ترهګرۍ ضد قانون 1999 یوه برخه ده. دا قانون په اصل کې د هغه کسانو د نظارت لپاره جوړ شوی دی چې حکومت یې د امنیتي خطر په توګه ګڼي، خو په عملي توګه دا قانون د سیاسي فشار، خاموشولو او ځورونې وسیله ګرځېدلې ده. شیډول پور کې شامل کس له کومو محدودیتونو سره مخ وي. کله چې یو کس د شیډول پور په لیست کې واچول سي نو دا محدودیتونه ورباندې لګیږي. د تګ راتګ پابندي، مطلب له خپل ښار یا ولسوالۍ څخه وتلی نشي. د سفر لپاره باید پولیسو ته تر مخه خبر ورکړي چې پلاني ښار یا سیمې ته ځم، بیا د پولیسو خوښه ده اجازه ورکوي او که نه. په پولیس سټیشن کې حاضري هره اونۍ یا میاشت باید پولیس سټیشن ته حاضري ورکړي. کله ناکله هره ورځ به حاضري ورکوي. د سیاسي فعالیت بندیز، جلسې، مظاهرې او جرګې نشي کولی. د وینا او تنظیم حق ورځنې اخیستل کیږي. بې دلیله نیول کیږي، بندي کیږي. پولیس کولی سي هر وخت یو سیاسي کارمند ونیسي او پرته بې د کوم عدالتي ثبوت یې بندي کړي یا یې تر فشار لاندې وساتي. نفسیاتي، رواني او ټولنیز فشار، د کورنۍ روزګار او ټولنیز ژوند تباهي، د ترهګر غدار ټاپه ورباندې لګول. د شیډول فور قانون لویه ستونزه دا ده عدالتي شفافیت نه لري، ثبوت ته اړتیا نه لري، د ختمېدو ټاکلی وخت نه لري. شیډول فور د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. یعنی یو کس کلونه شیډول فور لاندې ساتل کېدلی سي بې له دې چې ورباندې کوم جرم ثابت سي. ولې دا قانون شیډول فور د پی ټی ایم په ضد کارول کیږي؟ پی ټی ایم یو سوله ییزه سیاسي مزاحمتي تحریک دی. د پښتنو د حق ورکو کسانو ماورا عدالت وژنو او پوځي ظلمونو په ضد غږ پورته کوي. ریاست دا غږ د امنیت لپاره خطر ګڼي. نو ځکه د پی ټی ایم مشران، مبارزین اکثره شیډول فور لاندې راولي څو غږ یې خاموشه کړي، تحریک کمزوري کړي، خلک وویروي. آیا شیډول فور د اساسي حقونو خلاف نه دی؟ بالکل دی. دا قانون د پاکستان د اساسي قانون له رویه د اساسي قانون له دې مادو سره په ټکر کې دی. د بیان ازادي، د تګ راتګ ازادي، د عادلانه محکمې حق، د سیاسي فعالیت حق، نتیجه یا پایله. شیډول فور یو تور، ظالمانه او استعماري قانون دی چې د ترهګرۍ پر ځای د سیاسي اختلاف د ځپلو لپاره کارول کیږي. په ځانګړې توګه د پی ټی ایم او نورو مزاحمتي تحریکونو
د غږونو د خاموشولو لپاره کارول کیږي. په داسې مشکل ترینه آلاتو او د ریاستي جبر په دوره کې مزاحمتي او انقلابي تحریکونو مشرانو او کارمندانو د هنر او د دانشمندۍ کار اخیستی دی. خپله تګلاره یې پیاوړې کړې او لا نوره خفیه ساتلې ده. هم د مبارزې نوي تکنیکونه یې کارولي دي. د رضاشاه پهلوي د شانشیت د ړنګېدو په وروستیو ورځو کې چې شاه یو سهار د خپل فامیل سره د ناشتې میز ته راغی، پر میز د حزب توده یا کارګرانو ګوند پامپلټ د شاه د ناشتې پر میز پروت و. شاه پر میرمن پر لور شکمن و چې په موږ کې څوک د حزب توده خواخوږي او یا غړي دي. او کله چې د آیت الله خمیني د حزب توده په ملګرتیا د شاهنشاه ایران تخت چپه کړي، وروسته خمیني د همدې حزب توده غړي په چاڼ او په ډله ییزه توګه ووژل. او حزب توده خپله لار تغییر کړه. زیر زمین پایلتونو ته یې په ایران کې ادامه ورکړه او په بهر کې مظاهرې او جلسو ته دوام ورکړ. اوس که PTM خپل پایلتونو ته تغییر ورکوي او د مبارزې نوی ډګر چمتو کولو ته پلانونه جوړوي، دا په دې معنا نه ده چې PTM وسلوالې مبارزې په اړه فکر کوي. PTM د احساساتي مبارزې برعکس انټلیکچوال بنیادو باندې د مبارزې پر بیلو اړخونو او تکنیکونو باندې فکر کوي او د عملي کولو لارې چارې لټوي. د پښتنو سیاسي ګوندونه دا چې د PTM په مخالفت کې ودرېږي او د PTM په اړه هغه پوښتنې راپورته کړي چې هغه د ریاست اړوند پوښتنې دي او د ریاست وظیفه جوړیږي چې هغه پوښتنې وکړي، نه چې د پښتنو د پارلماني ګوندونو د مشرانو مسؤلیت جوړیږي. دا ټیم یا دا وخت پر PTM سخت حالات دی. PTM بین دی. د PTM د سر مبارزین په د سند او پښتونخوا په زندانونو کې پراته دي. علي وزیر، حاجي عبدالصمد، همداسې نورالله ترین، انیب پښتون او یو شمیر نور ملګري لکه حبیب، عدنان او نور ملګري ورک دي. تر اوسه معلوم نه دي چې پوځ په کومو زندانو کې ساتلي دي او د هغو حالت به څه وي. نو په داسې حالت کې پکار ده چې د PTM مخالفت نه وشي، ملاتړ یې وشي او سیاسي ګوندونه د PTM او د PTM د ملګرو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، د دوی په اړه د دوی د خوشي کېدو لپاره خپل غږ پورته کړي. تر بلې ویډیو پورې مې پر خدای سپارو. مخ ته مې شه.